أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. موږ د هغه هلک قصه بیانول چې ذونواس پاچا غوښته چې ساحر ځینې جوړ کړي، خو هغه نصراني سو او د وژلو په واسطه د یمن 100,000 نفر و نصرانیت ته داخل سوه، او پاچا دغه نفر یو و اور ته ور اچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه نفرو کې چې اور ته اچول کېده یوه ښځه وه چې یو کوچنی د چې زوی یې په غېږ کې و. دا وبېرېده چې څنګه خپل ځان او دغه کوچنی په اور کې واچوم، نو یې پښه ونیول. په تردد کې ده. هغه د غېږې کوچني زوی یې خبرې وکړې، ویل مورې مه بیریږه، ځان و دا اور ته واچوه، ته جنت ته رهیه. دا د الله عز وجل د قدرت معجزه وه چې د تی کوچنی خبرې کوي، او مور یې هم ځان او کوچنی و اور ته ور وغورځول. سبحان الله. خلقو د حق دین د اختیارولو دپاره او د دوژخ د اور څخه د خلاصون دپاره په دنیا کې ځان او اولادونه اور ته اچول. موږ ته څه پېښه ده چې د حق دین په پرېښولو د دوژخ اور اختیاروو. ورونو، دغه لوی مشهد او عظیمه قصه الله جل جلاله په قرآن کریم کې هم ذکر کړې ده، او رب عز وجل فرمایي: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دغه 100,000 نفر چې و نصرانیت ته داخل سوي وه ټوله و دغه اور ته واچول سوه. فقط یو نفر چې نوم یې دوس ذو ثعلبه و په تېښته خلاص سو او په ځغستا وتښتېدی. بیا هم د ذونواس لښکر په پسې و چې وینیسي، خو ذو ثعلبه و یوې ریګنې مځکې ته ننوتی او لښکر نه سوای کولی چې پسې ور ورسېږي. نو د دوی څخه خلاص سو. اوس ناستی او فکر وهي چې څه وکړي او څنګه د خپل قوم د وژلو بدله واخلي. فکر وهي چې څوک کولی سي چې زما کومک وکړي. یو وارې د روم پاچا قیصر ورپه یاد سو چې هغه هم نصراني دی او تر کسرا وروسته لوی پاچا او د قدرت خاوند دی. نو د روم پر طرف و قیصر ته ورهي سو، څو ځان یې و قیصر ته ورساوه او د هغه دربار ته ورغلی. قیصر ته وویل چې زموږ کومک وکړه. د یمن پاچا ذونواس دغسې ظلم را سره وکړي چې 100,000 نصارا یې په یوه ورځ مړه کړه. قیصر چې متعصب نصراني و په دغه کار ډېر خفه سو او ډېر قهر ورغلی، مګر یمن ډېر لرې دی. نو یې ذو ثعلبه ته وویل یمن زموږ څخه ډېر لرې دی، خو زه به یو بل حل در پیدا کم. هغه دا چې زه به د حبشې پر پاچا نجاشي خط درکم او نفر به در سره ولیږم چې هغه دې کومک وکړي.
ځکه یو خو حبشه و یمن ته نږدې ده او بل نجاشي هم نصراني دی. د ذو ثعلبه هم خوښه سوه، نو قیصر د ذو ثعلبه په ملګرتیا خط او نفر و نجاشي ته ولېږل چې د ذو ثعلبه کومک وکړه. خط و نجاشي ته ورسېدی. نجاشي هم ډېر په قهر سو چې ذو نواس د ده د دین خلق وژلي دي. نو یې ډېر لوی لښکر چې شمېر یې و 80,000 ته رسېدی جوړ کړي، چې په هغه وختو کې جزیرة العرب په دغه اندازه لښکر نه و لیدلی. د دې لښکر عمومي مشر او آمر اریاط نومېدی، خو په لښکر کې یو بل نفر هم سته چې د یوې فرقې مشر دی او نوم یې ابرهه دی. لښکر تیار سو او په بحر احمر کې د کشتیو په واسطه تیر سوه څو یمن ته ورسېده. هلته د اهل یمن او د حبشې د لښکر په مابین کې ډېر لوی جنگ شروع سو. د یمن د لښکرو مشر ذو نواس دی او د حبشې د لښکر مشر اریاط دی. د جنگ په آخر کې د یمن پاچا ماته وخوړه، مګر تسلیم نسو او وتښتېدی. خو حبشان په پسې وه نه پرېږدي. ذو نواس د یوې کښتۍ په واسطه دریاب ته داخل سو، خو حبشان یې هلته هم نه پسې پرېږدي. څو ذو نواس په خپله ځان مړ کړي، ویل نه غواړم چې د دشمنانو په لاس ووژل سم. اوس نو حبشان پر یمن مسلط وه او د یمن حاکم اریاط دی چې و نجاشي ته تابع دی او د هغه نائب بلل کیږي. اریاط ډېر ظالم و، یوازې پر اهل یمن نه بلکې پر هغه حبشانو چې د ده ملګري وه پر هغو یې هم ظلم کاوه. څو خلق ډېر په تنګ سوه او ابرهه چې د اریاط په لښکر کې یو فرقه مشر و په دې ظلم او ستم نه راځي. نو یې په لښکر کې دننه د اریاط مخالف نفر پیدا کړه او په اتفاق سره د اریاط پر ضد د جنگ اعلان وکړي. اوس د حبشې لښکر پر 2 حصو تقسیم سو. د ابرهه او اریاط لښکرو د جنگ دپاره ځانونه تیار کړه او 2 لښکره مخ په مخ د جنگ دپاره تیار او آماده ولاړ دي. په دې وخت کې ابرهه و اریاط ته نفر ورولېږي، ویل راسه چې زه او ته خبرې سره وکړو. یو وار به دواړه بې اسلحې سره کښینو او بحث به سره وکړو، شاید بې له جنګه د حل لار پیدا کړو. اریاط هم قبوله کړه. دوی دواړه د خبرو دپاره بې له اسلحې سره کښېنستل. ابرهه ورته وویل زموږ لښکر ټول حبشان دي، که دوی سره وجنګوو حبش مړه کیږي او د یمن حکم بیرته د یمن خلقو ته پاته کیږي. او دا جنگ د حبشې په ضرر تمامیږي. اریاط ویل مقصد دې څه دی؟ ابرهه ویل زه او ته به جنگ سره وکړو، هر یو چې غالب سو حکم د هغه دی او هغه د یمن حاکم پاته کیږي. اریاط ویل خوښه مې ده. نو د لښکرو پر ځای دوی دوه یو په یو جنگ سره شروع کړي. اوله حمله یا د تورې واري اریاط وکړي. هغه خطا سو، خو فقط د ابرهه پر پزه توره وموښته او د ابرهه پزه یې غوټه ور پرې کړه. نو د دې جهته ابرهه ته ابرهه اشرم ویل کیږي، ځکه په عربي کې اشرم و هغه چاته ویل کیږي چې پزه یې پرې سوې وي. خو دوهمه حمله یا د تورې واري ابرهه وکړي. اریاط یې په توره ووهه او مړ یې کړي. نو د یمن حاکمیت و ابرهه ته ورپاته سو او ابرهه د یمن پاچا سو. دا خبر د حبشې پاچا نجاشي ته ورسېدی. ډېر په قهر او غضب سو، ویل حبشان څنګه په خپل مابین کې سره جنګیږي او ابرهه څنګه دا جرأت کاوه چې اریاط ووژني. نو نجاشي قسم یاد کړي چې د خپل لښکر سره به یمن ته ځم او د یمن خاوره به تر پښو لاندې کوم او د ابرهه سر به ورخروم. ورونو په هغه وختو کې د سر خرول د ذلت علامه وه، نو ځکه به مریانو همیشه سرونه خرول. دا خبر و ابرهه ته ورسېدی چې نجاشي په قهر سوی دی او زما د ذلت دپاره قسم یاد کړی دی.
څرنګه چې د ابرهه د نجاشي سره هیڅ په واسه نه و پوره، نو یې خپل سر په خپله وخراوه او د یمن یو څه خاوره یې په یوه کڅوړه کې واچول. دغه خاوره او خپل وریښتان یې د یوه لیکه سره د یوه نفر په لاس و نجاشي ته ولېږل. په لیک کې یې و نجاشي ته لیکلي وه: زه ستا تابع او ستا خادم یم. ما چې اریات ووژي د هغه سبب دا و چې هغه ظالم و، ډېر ظلم یې کاوه او خلق یې ستا څخه متنفره کول، او ستا د قسم دپاره ما خپل سر وخراوه. دغه زما وریښتان دي او دغه هم د یمن خاوره ده، تر پښو یې لاندې که چې ستا قسم ادا سي. نجاشي هم راضي سو، ویل څرنګه چې دی زما تابع دی او زما د امر څخه مخالفت نه کوي، نو ولې جنګ کوم؟ همیشه د پاچاهانو یا رئیسانو اشخاص نه دي پکار، بلکې د ځان تابع خلک یې پکار دي. د نجاشي سره خبره پای ته ورسېده، مګر ابرهه چې د نجاشي نائب بلل کیږي، د هغه په زړه کې بیا هم د نجاشي بیره وه. نو د دې دپاره چې خپله وفا او تابعوالی نجاشي ته وښیي، نو یې امر وکړي چې په یمن کې یوه ډېره لو او ښایسته کنیسه جوړه کړي. کنیسه د نصاراو د عبادت ځای دی. څرنګه چې نجاشي نصراني او عابد سړی و، نو ابرهه ویل په دې کار به نور هم نجاشي خوښ او راضي کم. کم وخت چې کنیسه جوړه سوه، نو یې د قلیس نوم پر کښېښاوه او نجاشي ته یې حال ولېږي چې په یمن کې مې یوه ډېره لو کنیسه ستا په خاطر جوړه کړه او ټول عرب به مکلف کم چې و دغه کنیسې ته د عبادت دپاره راځي. بیا یې شاوخوا د عربو و قبایلو ته نفر ولېږل چې عرب هم د کنیسې په جوړېدو خبر او مکلف کې چې د حج او عبادت دپاره قلیس ته راځي. په دې جمله کې د ابرهه نفر د عربو و یوې قبیلې ته ورغله چې دلته اهل نسی اوسېدل. اهل نسی څوک وه او د دې نامه څخه مقصد څه و؟ ورونو، د نسی د لفظ ترجمه تاخیر او زندول دی. نسأ شی یعنی یو شی وزنداوه. الله جل جلاله د سورة التوبه په 29 نمبر آیات کې فرمایي: انما النسیء زیادة فی الکفر، یعنی بېشکه چې دغه زندول نور هم په کفر کې زیاتوالی دی. نو دغه اهل نسی څوک وه او څه وظیفه یې درلوده؟ ورونو، د دغه خلقو پیژندل یو څه نورو معلوماتو ته ضرورت لري. هغه دا چې کم وخت چې الله جل جلاله ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین کړه او په ټولو عربو کې بې له دینه څخه د ابراهیم علیه السلام بل دین نه، ټول عرب موحدین وه، خو بیا په کرار د دین عالمان کمیدل او د دین صحیح او اصلي احکام هم ورسره پټېدل او په دین کې نور شیان د دین په نامه داخلېدل. نو خو بیا هم پر دې سربیره د ابراهیم علیه السلام د دین یو څه آثار پاته وه، لکه حج، عمره او یو څه نور شیان چې د هغې جملې څخه یو هم د حرامو میاشتو عزت و. یعنی الله جل جلاله د خلقو د حساب دپاره 12 میاشتې پیدا کړي دي چې د هغو څخه په 4 میاشتو کې الله جل جلاله جنگ او تجاوز منع کړی دی، او دغه 4 میاشتو ته اشهر حرم ویل کیږي، یعنی حرامي میاشتې، او هغه 4 میاشتې دا دي: رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. اوس نو د ابراهیم علیه السلام په دین کې په دغه 4 میاشتو کې جنگ او تجاوز حرام او ناروا و، مګر د خپل ځان څخه دفاع جائز او روا و. او هر جنگ چې په دغه حرامو میاشتو کې په عربو کې پیښ شوی دی، عربو و هغه جنگ ته حرب الفجار وایه، یعنی د فاجرانو جنگ، ځکه دا کار د الله جل جلاله پر حرماتو تجاوز و او دا کار فاجرانو کاوه. او د فجار جنگونه 5 دي، یعنی عربو په خپل ټول تاریخ کې
په دغه حرامو میاشتو کې 15 واره جنګونه کړي دي او د فجار په 5م جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ګډون یا اشتراک کړی دی چې دا هغه وخت وو چې د حوازن قبیلې په حرامو میاشتو کې پر مکه مکرمه حمله وکړه او قریشو د خپل ځان د دفاع دپاره د هغو سره جنگ کاوه او دفاع خو بیا جائزه او روا وه څرنګه چې دا جنگ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت او رسالت د مخه وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په عمر کم وو نو په دغه جنگ کې یې خپلو اکاګانو ته غشي ورکول په حدیث شریف کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما د فجار په ورځ د حوازن په حمله کې خپلو اکاګانو ته غشي ورکول نو عربو د ابراهیم علیه السلام د دین سره برابر په دغه 4 میاشتو کې جنگ او تجاوز نه کاوه خو د بله طرفه د عربو ژوند او کاروبار پر دغه جنګو ولاړ و که جنگ نه وای خواړه نه وه یوې قبیلې به پر بلې قبیلې حمله کول د هغو خوراکي مواد سامانونه او حیوانات به په غنیمت اخیستل او بندیان به ځینې نیول چې هغه به بیا د مریانو پر قسم خرڅول دغه د دوی ژوند تجارت او کاروبار و قانون د ځنګلو هر زورور به کمزوره خوړی بې له جنګه د دوی ژوند په لوږه او مسکنت تېرېدی او په دې 4 میاشتو کې پر دوی جنگ منع و خیر رجب خو یوازې میاشت وه دوی د جنگ څخه صبر کولی سوای خو هغه نورې 3 میاشتې ذوالقعده ذوالحجه او محرم سره پسې وې دغه 3 میاشتې جنگ نه کول و دوی ته سخته تمامېده نو یې د دغه مشکل د حل دپاره یوه لار وسنجول چې هغه د حل لار داسې وه چې عربو یوه قبیله اختیار کړه او دې قبیلې ته یې د میاشتو د اړولو واک او اختیار ورکړي چې دوی کولی سي چې یوه میاشت په بله میاشت واړوي مثلا دوی کولی سي چې د محرم میاشت چې جنگ پکښې حرام دی په سفره واړوي نو جنگ جایز او روا سو او بیا د سفر میاشت د محرم میاشت وبولي یعنی حلاله میاشت و حرامي ته واړوي او بیا د هغې پر ځای هغه حلاله میاشت حرامه کړي خو دغه د میاشتو اړول یوازې اهل نسی کولی سوای دا د بل چا کار نه اوس چې اهل نسی مو در وښول نو به بیرته هغه خپلې قصې ته راسو کم وخت چې د ابرهه امر دغه د اهل نسی قبیلې ته راغلی چې تاسې به د حج او عبادت دپاره قلیس ته راځئ یعنی هغه کنیسې ته چې ابرهه جوړه کړې ده نو دغه قبیلې سره وویل ابرهه قلیس جوړ کړئ غواړي چې دا به د کعبې شریفې په عوض کې د خلقو د عبادت ځای وي دا هیڅ امکان نه لري نو د دغه اهل نسی څخه یو نفر و یمن ته ولاړ او قلیس ته ورننوتی په هر قسم سره چې وو یو فارغه وخت یې پیدا کړي او په قلیس کې یې انساني ضرورت ادا کړي یعنی ګنګي او مرداري یې پکښې وکړه په هغه سره یې د قلیس ټول دیوالونه ولړل ټوله کنیسه یې مرداره کړه او وتښتېدی دا خبر شاوخوا نشر سو په خپله ابرهه راغلی او دا ښایسته منظره یې ولیده ډېر قهر ورغلی ویل دا کار چا کړی دی خلقو ویل دا د اهل نسی د قبیلې څخه یو نفر و چې دغه خلق د کعبې شریفې ډېر عزت کوي ابرهه چې کعبه شریفه نه پیژندل ویل کعبه څه شي ده خلقو ویل کعبه یوه د ډبرو خونه ده چې ټول عرب او نور خلق د حج دپاره ورته راځي د یمن خلقو د کعبې شریفې په باره کې ابرهه ته نور معلومات هم ورکړه ابرهه ته دا معلومه سوه تر څو چې کعبه شریفه موجوده وي د ده قلیس ته څوک د حج او عبادت دپاره نه راځي نو یې د کعبې شریفې د نړولو نیت او اراده وکړه چې باید کعبه شریفه ونړوم اوس نو ابرهه د کعبې شریفې د نړولو دپاره د یوه لوی لښکر د جوړولو امر وکړي وایي غواړم چې کعبه شریفه ونړوم لښکر تیار او آماده سو ابرهه د لښکره سره د یمن څخه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو او خپل زوی پر خپل ځای د یمن حاکم پرېښاوه
او په لشکر کې یې پر نورو فیلانو علاوه یو بل ډېر لوی فیل هم را رهي کړي چې پر دغه فیل یې د محمود نوم ایښی و او دا یې اراده وه چې په دغه فیل به کعبه شریفه نړوم. په لار کې د عربو قبیلې د ابرهه مخ ته راووتې، غواړي چې دی د دغه کاره څخه منع کړي، ځکه د عربو قبیلې د ده تر حکم نه وې لاندې. نو د عربو د مشرانو څخه یو مشر چې نوم یې ذونفر و یو لشکر جوړ کړي او د جنگ دپاره د ابرهه مخ ته ورووتی. خو د ذونفر لشکر دونه نه و چې د ابرهه سره وجنګېږي. نو خود د ذونفر قبیلې ماته وخوړه او په خپله ذونفر اسیر ونیول سو او ابرهه دی هم د خپله لشکره سره رهي کړي. بیا په لار کې د خثعم قبیلې ته دا خبر ورسېدی چې ابرهه غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. دوی هم لشکر جوړ کړي چې مشر یې نفیل ابن حبیب و. خو تر لږ جنگ وروسته دې قبیلې هم ماته وخوړه او نفیل هم اسیر ونیول سو. خیر، ابرهه طائف ته ورسېدی. اهل طائف چې د ثقیف قبیله وه د ابرهه څخه وبېرېدل چې خلق به مو ووژل سي او طائف به په خرابه بدل کړي. نو یو ابرهه ته نفر ورولېږل چې موږ په دې موضوع کې هیڅ دخل نه لرو، که ته کعبه نړوې ویې نړوه، او د دې دپاره چې دا درته ثابته سي چې موږ بېطرفه یو او ستا په کار نه لرو، یو نفر به هم در سره ملګری کو چې تا ته لار در وښیي او کعبې شریفې ته دې ورسوي. نو د اهل طائف څخه یو نفر چې نوم یې زورغال و په خپله خوښه د ابرهه ملګری سو چې لار ور وښیي. نور عرب کله په دې راضي وه او هیڅوک داسې نه وه چې لار دې ور وښیي. خو دا یو لوی خیانت و چې زورغال وکړي. زورغال د ابرهه سره ملګری سو او د مکې مکرمې لار وښیي. کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سوه، زورغال په لار کې مړ سو او هلته د مکې مکرمې او طائف په مابین کې ښخ کړه سو او د ده قبر د عربو دپاره د ډبرو د ویشتلو ځای وګرځېدی. یعنی هر وخت چې به عرب دلته تېرېده د ده قبر به په ډبرو ویشتی او ویل به چې دا د خپل قوم خائن دی. حتی که عرب تر اوسه پورې د یوه خائن دپاره مثال راوړي نو وایي فلانی زورغال دی چې خپل قوم ته خیانت وکړي او دشمن ته یې لار ور وښول. بیا نو ابرهه د مکې مکرمې و اطرافو ته ورسېدی او هلته د مکې مکرمې سربانانو د قریشو اوښان پیول. د ابرهه لشکر دا اوښان واخیسته او خپل د لشکر ځای ته بوتله. په دې اوښانو کې 200 اوښان د عبدالمطلب وه چې دغه عبدالمطلب زموږ د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی او عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. دا اخبار و مکې مکرمې ته ورسېده چې ابرهه راغلی دی، غواړي چې کعبه شریفه ونړوي او د قریشو اوښان یې هم بوتله. نو عبدالمطلب ورغی، غواړي چې د ابرهه سره وویني، خو ابرهه انکار وکړي، ویل نه غواړم چې په عربو کې د هیچا سره ووینم. عبدالمطلب و ذونفر ته ورغلی، هغه ذونفر چې د ابرهه سره بندي و، ویل کومه لار او طریقه نسته چې زه د دغه پاچا سره ووینم؟ ذونفر ویل لکه څرنګه چې ته مې وینې زه بندي یم، خو بیا هم اونیس چې د دغه محمود نومې فلوان او تربیه کوونکی دی او ابرهه ته نږدې دی. ورونو، هغه وخت فلوانانو د پاچاهانو په حضور دونه قدر او عزت درلود لکه نن ورځ چې د جنگي تیارو د ښه او تکړه پیلوټ قدر سته. نو ذونفر ویل زما او د دغه اونیس فلوان په لار کې یو څه تعلق او شناخت پیدا سوی دی. که دې خوښه وي زه به دغه اونیس ته ووایم چې ابرهه ته دې ورولي. د عبدالمطلب خوښه سوه، ویل ښه دی ته ورته ووایه. ذونفر و اونیس ته وویل دغه عبدالمطلب د قریشو د قبیلې لوی سردار او رئیس دی، که دې د ابرهه سره مخامخ او مقابل کې احسان به دې وي. نو اونیس یې واسطه سو او ابرهه هم عبدالمطلب ته د ملاقات اجازه ورکړه. عبدالمطلب چې ډېر ښایسته او د دبدبې خاوند و، هیبت یې درلود. هر چا چې به ولیدی بې اختیاره د ده عزت دې کېدی.
نو کم وخت چې دی د ابرهه مجلس ته ورداخل سو د اولو لیدلو سره د ابرهه په زړه کې د عبدالمطلب عزت او هیبت پیدا سو. لوړ او باعزته شخص ورته معلوم سو. ابرهه چې پر یو مخصوص تخت کښېنستی، کم وخت چې عبدالمطلب ولیدی زړه یې ورته وویل چې عبدالمطلب هم پر دغه تخت ورسره کښېنوي. خو د نورو حبشیانو څخه وشرمېدی، نو ابرهه د خپل تخت څخه راکښته سو او د عبدالمطلب سره د ده د عزت دپاره پر مځکه کښېنستی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څنګه او څه لره راغلی یې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.